الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ډیرو محترمو قدمونو ستاسې حاضري په دې مناسبت باندې ده چې د قرآن کریم ختم دی او په دې کې په دعا کې شراکت وکړو. نو د دې وجنه زه مناسب دا ګڼم چې د دعا متعلق خبره وکړم. دعا دا داسې عبادت دی چې په دې باندې الله رب العالمین حکم کړی دی او دعاګانې غوښتل دا پوره کول حکم د الله دی چې کله سره د الله نه دعاګانې غواړي. ذکر الله فرمایلی دی ادعونی استجب لکم، زمانہ دعاګانې غواړي زه ستاسې قبولوالی کوم. دا دعا غوښتل سبب د دې دی چې ته به د کبر نه پاکې، تا کې ولیوالی نه وي او که چېرته تا د الله نه دعاګانې نه غوښتلې نو ته بیا متکبره یې. او الله رب العالمین د متکبر خلقو په باره کې فرمایي چې هغه کسان چې زما د عبادت نه زما د بدن نه ځان لوی ګڼي داسې خلک زر دی چې زما جهنم ته داخل کړم. نو انسان دې ځان ته سوچ وکړي دا انسان څرنګه تکبر کوي او څرنګه کولی شي. حال دا دی چې دا انسان الله پیدا کړی دی او دارنګې د دې انسان رزق الله ورکوي او دا انسان د عدم نه الله وجود ته راوستی دی، یو کمزوری دی. نو د دې وجه نه دا لایق نه دی چې دا لویي راولي په زړه کې او ځان غټ وګڼي د خپل رب نه، بلکې ځان عاجزه کول او خپل رب ته سوالونه کول او د رب نه سوال نه کول دا علامه ردي ده چې تا کې لویوالی راغلی، ستا زړه کې خیرنوالی راغلی، ستا تعلق به هغه د الله سره جوړېږي چې ته د الله نه دعاګانې کوې، خپل مشکلات الله ته وړاندې کوې. دعا داسې عبادت دی چې د ډېرو خلکو دې ته فکر نه وي چې دا یو عبادت دی. لکه څرنګه چې دا لمونځ کول یو عبادت دی، لکه څرنګه چې دا قرآن لوستل یو عبادت دی، لکه څرنګه چې روژه نیول یو عبادت دی، دغرنګې د الله نه غوښتل دا افضل العبادت دی، دا غوره عبادت دی، د الله نه وغواړې. دغه وجه ده چې الله رب العالمین ته اکرم شی په عباداتو کې هغه دعاګانې دي چې انسان الله ته ځان ذلیله کړي او د الله نه دعاګانې غواړي. او چې کله ته دعاګانې غواړې سبب د دې دی دا ستا دعا غوښتل چې د رب د غصې نه ورته په امن کې شي، د عذابونو نه ورته په امن کې شي، د مصیبتونو نه په امن کې شي. او دا فکر د انسان نه کوي چې زه دعاګانې غواړم زما دعاګانې قبولې نه شي. کله چې دا انسان د صلې رحمۍ د قطع کولو دعا نه کوي او کله چې دا انسان د ګناه دعا نه کوي، دعا سوا د دې نه چې څومره دعاګانې دا انسان غواړي د دې قبولوالی شته په دې طریقو باندې. یو دا انسان چې د الله نه څه غواړي هو همدغه شی به الله دې انسان ته ورکړي. دویم دا چې د دې انسان لپاره دا دعاګانې الله ذخیره کړي آخرت کې. د به دلته ډېرې دعاګانې کړي، دلته اوس څه نتیجه ظاهره شوې نه وي، آخرت کې به د هغې پوره نتیجه وي. نو هلته به ارمان کوي چې زما یوه دعا په دنیا کې خبره شوې نه وي، زه د کامیابۍ خو لارې په کار رالي. او یا دا ده چې دا دعاګانې ته کې
خو تا ته بل طرف ته یو مصیبت متوجه دی، یو آفت په تا باندې راتلونکی دی، تر ځان نه خبر نه ستا د دغه دعاګانو په وجه باندې هغه مصیبت ستا نه بچ شو. تا ته فرض ګرځېدل شو چې ته د چت نه غورځېږي، تا به ګاړی وایي په تا به دا مصیبت بیماري راځي، د ځان نه خبر نه او د دې دعاګانو په وجه د هغه آفتونو نه ته هلته په امن کې شوې، نو ستا دعا ضایع نه ده. انسان به جلتی نه کوي چې لکه دعاګانې غواړم پته نه لګېږي. نه، الله رب العالمین داسې یو ذات دی چې الله د چا لاس هغه خالی نه واپس کوي چې کله څوک د الله نه څه غواړي. الله حیا کوي هغه بنده نه او د ده د لاسونه هسې نه واپس کوي، خامخا د ده دعاګانې قبلوي چې کله په ده کې د دې دعا یقین وي. شرط په دعا کې یو دا دی، رسول الله فرمایي ادعوا الله، دعاګانې د الله نه کوي وانتم موقنون چې تاسې یقین کوونکي یو په الله باندې. ستا به یقین د الله په ذات باندې جوړي چې زه د الله نه څه غواړم دا مال راکوي او راکولی شي او د هغه په خزانو کې د دې څه کموالی نشته. او بل لا چې ته دعا چې غواړې نو په غافل رسه به نه غواړې، ځکه په حدیث کې دا راغلی چې الله د غافل زړه دعا نه قبلوي، په رسه متوجه دا نه چې تاسې لاس اوچت کې واسې چت ته ګوره بس لاس مخوانې راکاږي بس دعا مې وغوښته. نه، دا زړه متوجه که ته چا څه خبرې کې ته د چا نه غوښتل کې هغه ذات خپل نه متوجه کا، نو بیا ګوره انشاء الله چې ستا تعلق هم د الله سره مضبوط شي او ستا دعا به قبلېږي. نو دعاګانو کې چې دا اثرات دي چې کله کله د دعا په وجه باندې تقدیر بدلېږي. خدام الله لیکلی چې انسان ته دا مصیبت لیکل شوی کو چېرته دا دعاګانې غواړي د دې نه امن غواړي، نو الله رب العالمین د دغه په وجه باندې انسان چې دی نو هغه مصیبت ته واړی هغه تقدیر د بدل کړي. نو عزتمندو الله رب العالمین ځینې وختونه داسې به مقرر کړي دي په حدیثو کې د هغه ذکر راغلی چې په هغه اوقاتو کې خاص دعاګانې قبلېږي. لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، الله رب العالمین د شپې په درېیمه حصه کې هره شپه راوکوزېږي دنیا د اسمان ته او اواز کوي چې من یدعوني فاستجیب له. څوک غوښتونکی شته چې زه د هغه دعاګانې قبول کړم؟ څوک غوښتونکی شته چې هغه ته زه ورکړه وکړم؟ څوک غوښتونکي د ګناهونو د معافۍ شته چې د هغه ته بخښنه وکړم؟ هغه طرف نه اوازونه کېږي، دروازې پراخه دي، خو ما او تا غافل او دې ته فکر نشته چې راشه خپل حوایي الله ته وړاندې کړه. دا موقع ده پېشمنۍ خلکو نه په خوبونو کې تېر شي او دارنګې په پخلو کې تېر شي او په خوړلو کې بیا دومره وخوري چې 2 رکعته لمونځ هم نشي کولی. نه، مخکې پاڅېږي او 2 رکعته لمونځ وکړه او دعاګانې د الله نه غواړه. دا موقع ده. نو دا موقع کله کله میلاویږي، لکه چې دا اوس وخت کې هر یو سړی چې دی نو خامخا پېشمنۍ کې پاڅېږي او هسې نور اوقاتو کې چې دی نو خواص بندګانو الله توفیق ورکوي چې هغه شپې پاڅېږي. نو پکار ده چې موږ او تاسې د دعاګانو اهتمام وکړو. که موږ او تاسې چېرته ځانونه محتاجه ګڼو او کوم ضرورتونه وي نو چې الله ته وړاندې کړو. زمونږ او ستاسې د انسانانو فکر دا که یو مصیبت پیدا شو، یو بیماري پیدا شوه او ولې ډاکټر لګیا و او بس ډاکټرانو باندې ګرځوه چې کله ډاکټرانو چې لکه دې سره علاج نه کېږي سیاسې بیا وایي اوس الله ته وسپارو او ولې الله ته وړاندې کار دی علاج په صدقاتو باندې وکړه، په دعاګانو باندې وکړه، په دمولو په خپل کم کړه الله په کتاب باندې. د هغه نه بعد چې دی نو بیا علاج په دوایانو سره کوه. نو خبر دا چې الله رب العالمین په دغه ټیم کې आवाज کوي، خو موږ او تاسې غافل یو. ورکوونکي د طرف نه اوازونه کېږي او چې کوم غوښتونکي محتاج خلک هغه غافل دي. او عزتمندو د الله رب العالمین زموږ او ستاسې پر عبادتونو باندې د هغه په ذات کې د هغه په لویي کې څه زیادت نه راځي، موږ او تاسې محتاج یو. ذکر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو انکم
لو ان اول آخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم وچرت تاسې د اولنې مخلوق او تر اخره پورې دا رسته او دا ستاسو مړه دا ستاسو ژوندي او دا د وچو والا دا دریابونو والا ټول په یو ځلماني داسې صفا مسلمانان جوړ شي لکه یو متقي انسان چې د ټول زړونه داسې پرهیزګاره او عابدان ټول مخلوق الله وی ما زاده من ملکی شیئا زما په باچاهۍ کې د دې په عبادتونو په دې تابعدارۍ کې زیاده نشي راتلی الله پورا ذات دی نو محتاج چې ما تا محتاج او دارنګه د الله رب العالمین خزانه هغه پوره دي او بیا فرمایي کو چرته اولنی ستاسې ورستنی ستاسې د ټول په یو ځای باندې راجم شو دسې د یو بدکار سړي په شان ټول مخلوق وګرځي نو ما نقص من ملکي شیئا د الله په باچاهۍ کې په دې څه کمواله نشي راوستلی او بیا فرمایي کو چرته تاسې دا انسانان مخکنی ورستنی او دا مړه او دا جندي دا ټول مخلوق ټول چرته په یو میدان کې ودرېږي او هر یو کس د خپل خواهش مطابق الله نه دعاګانې غواړي چې د چا څومره سیاد او څومره ضرورتونه الله ته پیش کړي او الله رب العالمین هر یو بنده ته هغه عمره ورکړو چې دای غواړي بیا هم د الله رب العالمین په خزانو کې څه کمی نه راځي لکه یو کس ستاسې نه چې په دریاب باندې تېرېږي او ستن ورسره ستنه دریاب ته کوزه کړه نو په دغه ستن پسې څه کموالی محسوسېږي د دریاب نه الله رب العالمین کامل ذات د هغې خزانې هغه پوره دي نو عزتمندو موږ او تاسې په کار چې الله ته متوجه شو دعا چې ده دا د مؤمن دپاره اصلحه ده دارنګې دعا چې ده دا د مؤمن او د الله رب العالمین په مابین کې بهترینه واسطه ده چې ستا تعلق به الله ته جوړېږي په دعاګانو به جوړېږي او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب الله وایي د بندګانو ته وایه چې کله الله پیغمبر ته وایي چې کله دا بندګان زما په باره کې ستا نه تپوس کوي ورته وایه زه نږدې یم قبلو ما دعا د دعوت کوونکي خو کله چې ما وولي او شرط پکې دا دی چې فلیستجیبوا لي زما قبولوالی وکړي او په ما باندې ایمان راوړي خو یا ساتئ دا یوه خبره کوم بیا خبره بس کوم چې دا د دعاګانو په قبلېدلو کې یو لوی اهم شرط دا دی چې ستا په خېټه کې به حرام نه وي پراته چې یو سړی په خېټه کې حرام پراته وي که نه خو هر څومره دعاګانې غواړي شیطان هم د خپلو ملګرو ته وایي دا پرېږده چې ځان ستړی کړي د ده کار شوی دی د ده کینسر دی دعاګانې نه قبلېږي ځکه خو رسول الله د یو سړي حال بیان کړی دی چې عرفات کې به ولاړ یا ربي یا ربي وکړی ډېر سفر به کوي خو خوراک به حرامي سکل به حرامي وغذي بالحرام په حرام وفعل شيء فأنا يستجاب لذلك د کوم ځای نه به د حرام خور دعاګانې قبول شي حرام خور دی دا خیر نه کړي ما صدقه ورله ما چرته عبادت وکړو دا خراب دی تر څو چې د حرامو نه د مسلمانانو د مالونو نه توبه نه ایستلي او خلکو د خپل حقوق نه واپس کړي نو دا انسان د هغه سړي د هغه مثال په مرتبه کې دی پښتانه وایي هندوستړی والله ناراضه نو عزتونه موږ او تاسې د الله رب العالمین د دعاګانو توفیق راکړي د الله نه دعاګانې غواړو خپل حوایج الله ته پیش کړو په دعاګانو باندې حل کړو الله رب العالمین زموږ او ستاسې نه راروجي په خپل دربار یې قبول منظور وکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم